د خدای حبیب قدردانا د مدینې نبی جانانا موجودات راغله په دنیا کې دستا دسترګو پرړه کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مرتضی امینی سلامونه را لیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه دوه پوښتنې لرم. لومړنۍ پوښتنه مې دا ده، که چیرې یو سړی بل سړی قتل کړي نو د مقتول وارثین قاتل ته بخښنه وکړي، آیا دغه قاتل الله رب العزت بخي که نه بخي؟ او دویمه پوښتنه مې دا ده، که چیرې قاتل وبخښل شي، یعنی د مقتول د ورثې له طرفه وبخښل شي، نو بیا د مقتول وارثین په مرموز ډول دغه قاتل ووژني، نو دوی اوس قاتل شمیرل کیږي که نه؟ دوی ته الله رب العزت جزا ورکوي که یې نه ورکوي؟ د لومړنۍ پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم، د یو سړي په قتل کولو سره د قاتل په ذمه باندې دوه ډوله حقوق اوړي. یو د بنده حق، یعنی د مقتول د وارثانو حق چې هغه د قصاص په اخیستلو سره پوره کیږي، او بل د الله رب العزت حق چې حنفي علماو په دې باره کې تحقیق کړی، څیړنه یې کړې او په پای کې لیکلي چې د قصاص اخیستل او یا د مقتول د وارثانو په معاف کولو سره اگر که د بنده حق ادا کیږي، لیکن د الله رب العزت د حق د ادا کولو کفاره نشي ګرځېدلی، بلکې د هغه لپاره توبه او استغفار ضروري دی، ځکه چې د حنفي علماو په نزد حدود زواجر دي، جوابر نه دي، خو د جمهور علماو په نزد حدود چې دي هغه جوابر دي، نو د هغوی په نزد باندې په قصاص او په عفو سره ګناه هم له منځه ځي. په دې هیله چې د خپلې پوښتنې ځواب دې اخیستی وي. که چیرته د مقتول وارثین قاتل معاف کړي، نو حنفي علما وایي چې قصاص او عفوه دا چې دي جوابر دي، زواجر دي، نو د بنده حق معاف شه، د الله رب العزت حق پاتې دی، نو دا قاتل دی الله رب العزت نه بخښنه غواړي. اما د جمهور علماو په نزد باندې حدود چې دي هغه جوابر دي، نو د دوی په نزد باندې په قصاص او په عفو سره ګناه هم له منځه ځي. وخت ډیر کم دی. دا مسئله علامه وهب زحیلي په فقه اسلامي کې په 6 جلد کې په 262 صفحه کې په تفصیل سره څیړلې ده. او د دویمې پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم، کله چې وارثانو مقتول قاتل معاف اگر که قصاص اخیستل د وارثانو شرعي حق دی، نو چې کله د مقتول وارثین جګ شول، قاتل معاف که، اوس که د دې د مقتول د وارثینو نه یو کس راجګیږي، وروسته د عفو نه په مرموز ډول باندې دا لومړنی قاتل وژني، دغه د مقتول د ورثې نه چې چا وجلی دا قاتل دی، اسلامي محکمه کولی شي چې په ده باندې حدود جاری کړي او دا قصاص کړي. په سورة بقره کې الله رب العزت په 188 آیت کې فرمایي، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، او وروسته وایي فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. که د عفو نه او د بخشش نه وروسته چا تجاوز وکړه، هغه لپاره دردناک عذاب دی. او صاحب د هدایې په 3 جلد کې 246 صفحه کې کتاب الصلح کې لیکي
چې دا آیت په صلح کې نازل شوی دی. او علامه جساس رازي په احکام قرآن کې په لومړني جلد کې 151 صفحه کې لیکي چې دا آیت د صلح په باره کې نازل شوی، چې یا وارې د روغه وشوه د دې نه وروسته یې که ته وژنې، ته قاتل یې، الله رب العزت به په آخرت کې تا ته سخت عذاب